دا یو نظم ستاسو مخې ته ږدم. دا زموږ د دې معاشرې د جنګونو په باره کې دی او ډېر زوړ نظم دی زما او مقبول دی زما په خیال. تاسو به ډېر زیات اورېدونکو به خوښ شي چې لکه د دوه تنو جنګ وي او یو تپوس د بل نه وکړي وي یار دا پسې جنګ دی. نو په دې ما دا په دې ټاپک ما ډېر غټ ښکلی نظم لیکل دی چې جنګ دی او جنګ دی دا پسې جنګ دی. جنګ دی او جنګ دی دا پسې جنګ دی ماړه هسې پسه او پناسه جنګ دی. او جنګ دی او جنګ دی کور په کور جنګ دی. د چا د پلار د چا د مور جنګ دی. د خوږې خور سره د رور جنګ دی. په تایلي جنګ دی او په شکور جنګ دی. د خاوند ښځې په پیغور جنګ دی. د زورور او د بې زور جنګ دی. یو خوا د سپین بل خوا د تور جنګ دی. هر یو طرف ته په هر لور جنګ دی. نو په توت بکیانه په خونه جنګ دی. ماړه هسې پسه او په ناسه جنګ دی. په توت بکیانه په خونه جنګ دی. هسې پسه او په ناسه جنګ دی. جنګ دی او جنګ دی دا پسې جنګ دی. او دا بل بند دی چې جنګ دی خو دا د انسانانو جنګ دی. د قابلانو هوښیارانو جنګ دی. د پښتنو مسلمانانو جنګ دی. کوڅه کې بیا د ماشومانو جنګ دی. د دوی په سر د مشرانو جنګ دی. د ښځو نرو د ځوانانو جنګ دی. د دوو خپلو ګاونډیانو جنګ دی. په یو کرسۍ د لیډرانو جنګ دی. څوک یې خلاصون نه کوي ښه جنګ دی. ماړه هسې پسه او په ناسه جنګ دی. جنګ دی او جنګ دی دا پسې جنګ دی. ماړه هسې پسه او په ناسه جنګ دی. او دا بل بند دی چې ډېر خلک وایي په دولت جنګ دی. ډېر خلک وایي په دولت جنګ دی. د دې دنیا په برکت جنګ دی. بنگله موټر په عیش عشرت جنګ دی. په خزانو د حکومت جنګ دی. نه په قانون نه شریعت جنګ دی. نه په دوزخ نه په جنت جنګ دی. خو هر یو طرف ته چې کم خوا ګورم د نفرت جنګ دی. نو نه په کویدن او نه په واده جنګ دی. ماړه هسې پسه او په ناسه جنګ دی. نه په کویدن نه په واده جنګ دی. هسې پسه او په ناسه جنګ دی. او بندیان پرېږده خو د څاروو جنګ دی. بندیان پرېږده خو د څاروو جنګ دی. د غواو میخو د بیزو جنګ دی. چرګان په جنګ دي او د سپو جنګ دی. ځای په ځای ګوره د مرغو جنګ دی. هم د چنچڼو خاورونو جنګ دی. چې عقل نه لري د هغو جنګ دی. او د چا په قبر د وینو جنګ دی. نو بل خوا د کاغې او د کارغه جنګ دی. بل خوا د کاغې او د کارغه جنګ دی. ماړه هسې پسه او په ناسه جنګ دی. جنګ دی او جنګ دی دا پسې جنګ دی. ماړه هسې پسه او په ناسه جنګ دی. او که زه درخواه یم د جنګونو خلاف که زه درخواه یم د جنګونو خلاف د رواجونو د رسمونو خلاف د ظالمانو د ظلمونو خلاف د دې قتلونو د مرګونو خلاف د فیصلو د کیسونو خلاف هم د تاڼو تحصیلونو خلاف د دې ناکاره مرضونو خلاف د فریادونو او د دردونو خلاف. نو ما صاحب زر سره د خره جنګ دی. ماړه هسې پسه او په ناسه جنګ دی. جنګ دی او جنګ دی دا پسې جنګ دی. ماړه هسې پسه او په ناسه جنګ دی.